سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قال النبي صلى الله عليه وسلم تركتم فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم آمنت بالله صدق الله العظيم. زما قدرمندو د الله جل جلاله ډیر حمد او شکر ده چې الله جل جلاله مسلمانان پیدا کړي په اسلام باندې مشرف کړي یو دا ډیر عظیم نعمت د الله جل جلاله ده. لکه څنګه چې د اسلام اوله بنا کلمه طیبه ده لا اله الا الله محمد رسول الله. د ایمان د اسلام اوله بنا کلمه طیبه ده. هغه څوک چې د کلمې څخه برخمن سوي دي هغه د ایمان خاوندان دي، او هغه کسان هغه خلق چې د کلمې څخه برخمن نه دي او کلمه یې نه ده ویلي هغه ته مسلمان نه ویل کېږي، هغه مسلمان نه ده، هغه ته کافر وایي. نو الله جل جلاله موږ تاسو ته دومره عظیمه کلمه چې کلمه یې طیبه ده دا یې راته نصیب کړې ده او په دې باندې زموږ ایمان ده، دا د حمد او د شکر ځای ده. که ایمان نه وای نن به موږ او تاسو په دې جماعت کې نه سره راجمع کېدلی او دا یوه ګینټه هم تراوته ورکړله نو دا به نه ورکولی. اوس به بازارو کې ګرځېدلی پتلون به ماغوستی وی او بازار موټر به وی، کیسې به وی، عشرت به وی، لمونځ چیرې، ماجد چیرې، اسلام چیرې، ژیره چیرې، رنګوټه چیرې، دا به یو شی نه وی. دا ټول د ایمان برکت ده. ایمان دومره عظیم نعمت ده چې په ورځ د آخرت کې هغه کسان چې ایمان لري او ایمان یې راوړی وي هغه کسان به په ورځ د آخرت کې په لوړو لوړو بنګلو کې به وي، او هغه کسان چې ایمان نه لري بې ایمانه وي په دنیا کې او بې ایمانه د دنیا تللي وي هغه به په هغه سرو لمبو د جهنم په لمبو کې به وي. د ایمان خوند او ذوق به انسان ته هلته معلومیږي. دا د آخرت دومره عظیمې غچ غچې بناوي بنګلي جنتونه درجات دي چې الله ورکوي هغه په ایمان ورکوي. ایمان ډېر عظیم شی ده. ایمان څه ته وایي؟ دا کلمه طیبه ده چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. دا ایمان. نو الله جل جلاله لره ډېر حمد ده چې الله موږ او تاسو مسلمانان او مؤمنان پیدا کړي. قدرمندو آیات مبارکه می تلاوت کړ وما ارسلناک الا رحمة للعالمین. الله جل جلاله خپل نازولی حبیب عقاید جهان سرور کائنات فخر موجودات محمد صلی الله علیه وسلم توایی وما ارسلناک مجنه لګلی ته
مجنه استولی و دی دنیا ته الا خو مگر رحمت للعالمین د ټول عالم د پارا د ټول مخلوقات د پارمو یو رحمت لګلې یو رحمت دی د سید الرسول صلی الله علیه وسلم پر اتک سره هغه چې دنیا ته راغی مبعوث ټول انسانان حیوانان جمادات نباتات ټول د سید الرسول رحمت برخمن سول او ټول دنیا کې اسلام راغی او هر انسان په خپل ځای باندې خوشاله است د سید الرسول رحمت هم دغه ده چې سور لسوا څلور څلوېښت کاله وتلي دي د الله د رسول صلی الله علیه وسلم د هجرت او د وفات لیکن نن د هغه دین هغه قرآن چې دنیا ته یې راوړی نن دغه قرآن په برکت دا د موږ او تاسو مسلمانانو مور هم پیژنو خور هم پیژنو جماعت هم پیژنو پلار هم پیژنو قریب هم پیژنو خیر و خیرات هم پیژنو لمونځ هم پیژنو ټول شیان پیژنو دا د الله د رسول رحمت ته نه ده که د الله رسول نه وای دنیا ته نه وای راغلی او قرآن یې نه وای راولی ما او تا به دلې اوس به نه خور معلومه وای نه به مور معلومه وای نه به ورېندار معلومه وای نه به قریب معلوم وای نه به لمونځ وای نه به روژه وای نه به زکات وای دا د الله د رسول رحمت ده نو الله جل جلاله دې موږ او تاسو ته خیر پېښ کړي بیا دا د قاري صاحب مبارک الله دې ورته خیر پېښ کړي نو دی دلې وی ډېر خوند به یې کړی وی نو بیا هم دا د حفیظ صاحب عزت الله جان هغه یې دلې ده دا د ختم شریف مو وکړ دا ډېر عظیم نعمت ده دا چاته نه نصیب کېږي حاجي صاحب په دغه یو څو کوره باندې خړ پړ کورونه او بیا دومره ښایسته تراویح هم رکوع معلومه هم سجده معلومه هم قیامه معلومه ډېر ښایسته اواز کې او په ښه قرار انداز کې او دا ښایسته تراویح ټول قرآن واورېد او ټول قرآن ختم کړه څومره عظیم نعمت ده دا د قاري صاحب برکات دي الله جل جلاله دې ورته خیر پېښ کړي الله دې په خیره ورسوي الله جل جلاله دې زموږ ټول استادان او زموږ ټول مشران علما الله دې په خپل حفظ امان کې وساتي د الله رسول صلی الله علیه وسلم یو حدیث مبارکه ما تلاوت کړ ترکتم فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بهما کتاب الله وسنة نبی صلی الله علیه وسلم او کما قال علیه الصلاة والسلام یو عجیب حدیث ده یو عجیب خبره د الله رسول پکې کړې ده که موږ او تاسو لږ توجه سو او د حدیث ته فکر واچو عجیب خبره یې کړې ده ټولې د نبی علیه السلام له وفاته بعد تر دا اوسه بیا تر قاب د قیامته پورې د ټولې زندګي د انسانانو دپاره د ژوند د زندګي او د معاشرې خبره یې کړې ده د الله رسول وایي زه خو رالم مبعوث سوم 14 کاله مې په مکه معظمه کې تیر کړل 10 کاله مې په مدینه منوره کې تیر کړل هجرت مې را وکړل له کفارو 23 کاله دا د نبوت موده وه په دې کې قرآن پرست په 40 کلنۍ کې دی مبعوث نبي سه قرآن ورباندې نازل سه نو 14 دا 23 ته ورګډه کې دی 3 کاله ټول قرآن عظیم الشان په 23 کاله کې و دې دنیا ته را نازل سه بیا د الله رسول صلی الله علیه وسلم په دا 23 کاله کې و ټولې دنیا ته قرآن ورساو بیا 10 کاله د مدینې په ژوند کې چې غزوات وسولې د بدر غزا وسوه د احد غزا وسوه تبوک غزا وسوه د حنین غزا وسوه غزوه مستلق وسوله حنین وسوه فتح د مکې راغله د الله رسول صلی الله علیه وسلم دین قرآن و ټولې دنیا ته ورساو او بیا دا حدیث وایي
ترکتم فیکم امرین ما باندې قرآن نازل څه په 23 کاله کې تکمیل څه ما خپل ذمہواری لغاړې واړوله علیک البلاغ وعلینا الحساب الله جل جلاله رسول الله توای اے رسولا علیک البلاغ تا باندې د قرآن رسول فرض دی چې قرآن دین او قرآن خلکو ته ورسوي وعلینا الحساب حساب بیا په موږ پورې اړه لري د انسانانو سره به موږ حساب کوو چې دا علما درته په منبر باندې ناست وو د الله قرآن درته وایي د الله دین درته بیانوو او تا د دې عالم په خوله باندې وکړه که نه وکړې یو مسله دی یو عمل دی وکړې که نه دی وکړې د امام د استاد چې تا ته قرآن ورساو 15 کاله 10 کاله 20 کاله ستا امامت وکړه او قرآن درته وایي دین درته وایي تا په دې باندې عمل وکړي عالم باندې خو فرض دا ده چې خالق قرآن و خلکو ته ورسوي نو د الله رسول وایي ترکتم فیکم امرین ما په تاسو کې 2 شیان پرېښي دي زه چې ولاړم ترکتم فیکم امرین ما په تاسو کې 2 شیان پرېښودل هو لن تغدلوا ما تمسکتم بهما لن تغدلوا هرگز به نسی گمراه نسی به بیناری نسی به بی هدایت بد شکل مردار خلق بنش درسته جوړ تمسکتم بهما که په دې 2 شیانو لاس ونیاو چنګل گزدن مو وکړل دا 2 شیان مرا خپل کړل بیا به تاسو هیڅکله ګمراهان نسئ کافران به نسئ بد انسانان به نسئ بد شکله به نسئ خراب به نسئ د الله رسول وایي هغه 2 شی چشتي کتاب الله یو مې د الله کتاب درته پرېښود وسنت نبیه صلی الله علیه وسلم بل مې د نبی علیه السلام چې خپل نبی علیه السلام وایي د نبی سنت مې درته پرېښودل چې احادیث مبارک دي چې نن زموږ علما په آخري کال باندې دغه د حدیثو کتابونه وایي لس لک حدیث دی لس لک د علماو لس لک حدیث به یادو حکیم مستدرک بخاری مسلم ترمذی ابو داود نسائی ماجه طحاوی دا مې تاسو ته پرېښودل که دغو 2 شیانو باندې تاسو عمل وکئ دغه 2 شیان مو راخپل کړل او دا م ځیګر پرې ونیول او په دې م عمل وکئ دا م د زندګي لپاره لار جوړه کړله دا م د زندګي لپاره نقش و قدم جوړ کړئ بیا به تاسو هیڅکله ګمراهان نسئ تاسو به هیڅکله ذلیله نسئ تاسو به هیڅکله خوار نسئ تاسو به هیڅکله بدخواهان نسئ چې هغه یو د الله کلام ده یو د نبی سنت دی صلی الله علیه وسلم دا حدیث ووایه د الله رسول وایي چې زما د وفاته بعد کې دا د ټول تر قیامته د قیامته پورې د ټولو انسانانو لپاره زندګي دغه ده نو اوس موږ او ستاسو خوښه ده که زندگی کوو په هغه لار باندې چې د الله رسول خوشحاله ده زندگی کوو په هغه لار باندې چې د الله رسول ور باندې تللی ده نو خو د الله رسول راته وایي ما دا 2 کاره پرېښي دي یو قرآن یو حدیث که چیرې غواړې چې زما په لار راسې او زما په نقش قدم باندې قدم کېږدي زما په صحابو په نقش قدم باندې قدم کېږدي او جنت ته ولاړ سې جنت غواړې نو دا 2 شی راټینګ کړه د دغه 2 شیو ماورا نور دلالت ته گمراهی ده هغه نه د لار هغه د نجات لار نه ده د جنت لار نه ده هغه شیطان لار ده هغه د جهنم لار ده هغه خراب لار ده نو الله جل جلاله دې موږ او تاسو ته دا نصیب کې چې دغه 2 شیان راټینګ کړو حضرت بلال حبشي رضی الله تعالی عنه هغه باندې د الله کلام دومره ګرانو د قرآن عظیم شان هغه به راواخیست دا قرآن به یې راواخیست لکه موږ او تاسې بچی راواخو وړوکی بچی دغه د 5-8 میاشتې وي یا 1 کال داسې دا د خرابه بڼکه وغورځوي څلوېښتینه ووځي او چې بیا داسې لږ غټوکی سي داسې کینې په کېناستا راسي څنګه ښایسته معلومیږي ټنډکی منډکی هلک وي انجلۍ وي سړي څومره مینه ورباندې راځي دا حضرت بلال صاحب قرآن راواخیست
او دا به لکه د هغه هلک ماشوم غوندې چې موږ او تاسو ماشوم راواخلو ځیګر پرې ټینګ کړو خواله ورسره کوو او وړه وړه ژبه ورسره کوو ده به د الله کلام راواخیست وایي هذا کلام ربي دا زما د رب کلام ده او بیا به یې ځیګر پرې ټینګ او بیا به یې خواله ورسره کول صحابو له قرآن سره دومره مینه کوله قرآن به یې راواخیست په ځیګر به یې ونیو او لاسونه به یې پر راټینګ کړل وایي هذا کلام ربي دا زما د رب کلام ده دا زما د پروردګار کلام ده دا زما د پروردګار خبرې دي او بیا به یې خواله ورسره کول خبرې به یې ورسره کولې دومره مینه یې له قرآن سره وه دومره مینه یې له دین سره وه موږ او تاسو معاشره څنګه معاشره ده الله اکبر ډېره له دینه لرې له اسلامه لرې له مذهبه لرې له اسلامي معاشرې لرې بیا په نن زمانه کې خو دا فحشا و فسق په جور بیا بیخي زیات سو استغفر الله د نیټ زمانه سوله د فیسبوک زمانه سوله د عیش و عشرت زمانه سوله ماډرن زمانه سوله د پیشن زمانه سوله څنګه به له قرآن سره تعلق جوړو څنګه به له قرآن سره بچیان وصل کوو ډېره په سختي باندې کېږي په نن زمانه کې که یو انسان خپله ځان و قرآن ته وقف کړي او یا بچی قرآن ته وقف کړي په بچی باندې قرآن ووایي او د قرآن تعلیم ورباندې وکړي یاره دا خو زه په دې دنیا کې په دا نن زمانه کې زه دا وایم چې له دې څخه به جنتي سړی نه وي په نن زمانه کې سړی وکړي نو معاشره ډېره خرابه ده دنیا د اهل د دنیا ډېر خراب ده زمانه ډېره د فسق فجور خواته روانه ده د نیټ فیسبوک خواته روانه ده زما قدرمندو موږ او تاسو خلا د یوې ژبې خلک یو د خلکو په اصطلاح باندې نو ډېر پام به کوئ ډېر پام به کوئ په بچیانو به پام کوئ اوس هغه وخت نه ده چې کوچبار ده چې نن دلته سبا هلته نن دلته سبا هلته چې رمې به وي پسونه به هغه وخت نه ده اوس به ولاړې که شابوزي دي درولې ده خیمه دې درولې ده خو په ځای باندې پروت دی اکثریت اوس خونې لري کورونه لري ځای لري د بچیان دین ته ورکړي د بچیانو باندې قرآن زده کړي خو ما او تاسو جوړه ده هغه وخت چې کوچبار به م کاوه کډې به رمې به وي او مسجد به نه و معلوم بیا به په ژمي کې یو 3 میاشتې سره یو ځای سولو په د یخ ځای د ګرمي په علاقه کې به یو ځای سو هغه به وروره چې دوی شیان سره سمول هغه به بېرته دوبۍ په رالې رابار به سو نه قرآن زده نه لمونځ زده نه کلمه زده ټول شیان سره ګډوډ دی د خپل لمونځ هم نه ده زده دا خو لمونځ نه د لمونځ معنا خو په کار ده دا کلمه چې ما او تا ورباندې مسلمانان دا کلمې الفاظ زده کول دا فرض دي چې الفاظ به زده کوې لا اله الا الله محمد رسول الله داسې الفاظ به زده کوې بیا د کلمې معنا فرض د سړی به زده کوي د کلمې معنا څه ده دا د هېچا نه ده لمونځ چې ما او تا کوو په ورځ کې 15 وارې کوو د لمانځه معنا هم نه ده زده دا خو فرض دي په انسانانو دا دې شیان دي چې لابد منها شیان دي چې دې سره خامخا به انسان مخامخ کېږي او انسان به زده کوي د بیو شرع چې بیو شرع کې د دې یا دا بیه فاسده ده یا دا بیه روا ده دا ناروا ده دا په انسان فرض ده چې زده کوي دا نه دي زده سي نو بچیانو ته توجه وکړي دا خپل بچیان وړوکي بچیان دا د قاري صاحب مسجد ته د مدرسې اوس هر ځای ډېرې دي مدرسو ته یې ورکړي قرآن به زده کوي چې خالي دا کلمه زده کړي دا کلمه بچیان خو اوس د هېچا شوق دین ته نه کېږي ډېر چې خالي دین کلمه زده کړي قرآن زده کړي او یو څه د اسلام بنا مې زده کړي بس بیا که کاروبار کوي هغه کلمه خو به یې زده وي قرآن خو به یې په الفاظو زده وي یو د لمانځه معنا خو به یې زده وي بس هغه د دین په معاشره کې خو به وي استان غاړې به یې ذمواري واخلي د بچي په ورځ د آخرت کې بچیان چې د الله جل جلاله و حضور ته راسي الله جل جلاله ورته وایي تاسو وکړئ ما انسان پیدا کړی وي زما بنده وي راغټ سوي لوی سوي واده دي وکړي مړ سولې تا په زندګي کې څه وکړه قرآن دې زده دا زما کلام درغلی زما رسول درغلی انبیا درغلی بیا مې حبیب درولېږي قرآن مې درولېږي دا زما قرآن تا زده کړی 15 وخته لمونځ فرض دا تا زده کړی د مور پلار حقوق دا په انسان بچی باندې پد دا تا زده کړي دی به ورته بغارې کړي چې الله زه خو د پلانکي زوی ومه پلار زوی ومه پلار را باندې پسونه کول پلار را باندې دین نه کاوي
پلار باندې قرآن نه زده کاوي د پلار ګریوان ته به لاس ورواچي او پلار به لاس له ګریوانه راټینګ کړي چې الله دا ګرم ده په ما قرآن نه ده زده کړی. الله خو علم لري، الله خو په ټولو خبر ده چې الله ته علم لري، دین نه ده راباندې زده کړی، دین نه ده راباندې زده کړی، قرآن نه ده راباندې زده کړی، کلمه نه ده راباندې زده کړی، ټول عمر د غیر راباندې تېرې کړي، په پیسو کې راباندې تېر کړي. ای الله زه نه یم ګرم، دا زما پلار ګرم. دا د حدیث فیصله ده، یقینا ګوره صریح حدیثونه دي. قسم په الله که یو پلار ځینې ولاړ شي